سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ وئ. نن د خیر سره د ګاردینو دلته پاریس کې چې کوم ګارد سټیشن دی د هغې سره نږدې یو افغاني رستورانت دی، هغې ته راغلي وو او پوهېږئ څه هم راغستي دي، سوپ هم راغستی، سوپ او ډېر ښه سوپ ښکاري، ډېر زبردست. هغه اګو سره هغه هګۍ پکې اچولي دي، پوه شوې، نو هغې راغستي دي او دې نه بعد هم سیخان راغستي، سیخان هم ورته ویلي دي. نو ګورو به انشاءالله تاسو سره به شریکو چې څنګه دي څنګه نه دي. زما خو ما ته خو ډېر ښه ښکاري او ښه نو اوس به چک کوو، تاسو سره به ګورو چې څنګه دی څنګه نه دی. ما ته خو ډېر ښه ښکاري. د پېښور سوپ یې راته رایاد کړو، پوه شوې، مونږ خو به ډېر خوړه. ټینګ نه دی نو پېښور کې څنګه ټینګ وي که نه، هغسې ټینګ نه دی. نور خوند هر څه ښه دي، ډېر ټینګ نه دی. او نور مساله یې لږه بدله ده، ډېر خوندور دی، ډېر زیات خوند کوي. اوس به دې نه بعد به سیخان هم راځي، میکس شیان وهو، بس خدای دې خیر کوي. نو ګورو که سیخانو خوند وکړو، فکر نه کوم چې ماړه به شو، ځکه څلور دانې دي، څلور ویل که پنځه دي، څلور. نو کم دي، خو که سوپ ماړه کړو بیا صحیح ده، که سوپ ماړه نه کړو بیا به یو بل اډر ورکړو. خو ګورو بس دغه تاسو لیدی شئ، سیخان یې م راوړه. مننه وروره، خوشحاله اوسئ. او سیخان به م انشاءالله تاسو ته ډېر هغه دغه کې ښیو، ډېر خوندور ښکاري، پوه شوئ. نو تاسو سره به پوره معلومات پکې شریکوو. اوس فلحال لا سوپ ختم نه دی، سوپ به ختمو بیا به په دې باندې ورځو، پوه شوئ. نو موږ سره اوسئ. ښه دا انډیوال ګیله کوله چې موږ پکې را نه ولې، وایي دغه نه کوم. څنګه خدای وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. زموږ میلمه ده، زموږ رستورانټ کې خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ. بس زه هم خوشحاله شوم او همدغسې چې افغاني خوراک وي، بس ولې به نه راځو، پوه شوې. کبابونه دي، چوغان دغه دي کابلي وګورئ. دې ته خو زموږ اوس نظر شو، دې ته زموږ اوس نظر شو، په موږ دغه وخوړو، اوس دا راګېر. بس خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ. بس انشاءالله راځو به او ټولو ته هم دا دغه دی چې بس دغه تاسو ته زه بس ورکوم. دغه رستورانت دی او دغه ملګري دي، خپل افغانان هم دي، خپل وروڼه هم دي، او انشاءالله راځئ ورته. ما ورته هغه د بنګړۍ ګیله وکړه، پوه شوې، وایي دغه دی دروړم یې، نو دغه دا دی راوړو، تاسو لیدی شئ. ډېر زبردست ښکاري. فکر نه کوم چې دا ټول به خلاص هم، دونه زیات دي، خو خپله هڅه به کوو او تاسو سره به شریکوو چې څنګه دي څنګه نه دي. دغه سیخان دي، تاسو یې لیدی شئ، دا ورسره بنګړۍ دي، دا یې موږ ته هغه د چا خبره چونګی راکړو، پوه شوې. او سوپ هم دا خلاص نه کړو، ځکه چې بیا به ځای نه یولم، د پرایورټي م بدله کړه، پوه شوې. دغه د ډوډۍ م ده او هوټل خو تاسو لیدی شئ، پوه شوې. دغه هوټل دی، ډېر غټ نه دی، خو هغه دغه یې ډېر ښه دی، پوه شوې. داسې خوراک خو یې ډېر خوندور خوراک، تاسو سره خو خوراک وښودو. دغه هغه نور دننه ځای دی که نه، دا بل طرف دی. او څنګه چې راشئ مخامخ همغلته تاسو ته ښکاري هغه مینیوګانې ټول لګېدلي دي. هغه بره چې دي، هغه ځینې خوراکونه چې دي، مثاله به ستاسو خوښ نه شي، خو دا لاندې چې کوم دغه کړي دي، دا ټول هغه وطني خوراکونه شو، یا مثاله کابلي پلاو شو، یا د شامي کباب شو، دا نور سیخان شو، ټول هر څه چې دی که نه، هغه یې همدغه کې ورکړي دي. نو یو خبره درته وکړم، زما په دې اروپا کې تقریبا د 8 نه هم کال دی، نه پوهېږم، ما دغسې بنګړۍ په ټول عمر کې نه دی خوړلی، لکه په اروپا کې مې نه دی خوړلی، کور وطن کې به مې خوړلي که نه، هغه هم رانه ایلي دي. خو داسې خوند، داسې ښوروا او داسې کمبینیشن د مسالو او د مالګې او د غوړو کړی که نه، چې ختمه ده، پوه شوې. ډېر زیات خوند کوي. یقین وکړه زما خو کېدای شي چې زه یو دغه ځان سره خوراک ځان سره هسې ووالم، ډېر ښایسته راغلي دي. او اوس هم دا د خوراک لا ختم کړی نه دی، وایي چای دله راوړو، پوه شوې. ما یې بس که چای هم راوړو نو بس وبه م ګټئ که نه. نو خوراک لا خلاص هم نه دی. خیر سیخان خو مو وویل، خو بنګړۍ لا پاتې دي. او ډوډۍ نه بعد چې چای سړی څکي نو د هغې خپل خوند دي، پوه شوې. او بیا هغه وطني سټایل کې او بورۍ هم پکې اچولې ده مخکې نه، د یو شي پکې کمې ده چې ګوړه ورسره وي که نه، بیا خپل خوند پوه شوې.
که ستاسو رایدېږي یا نه لږ مخکې خبره وکړه چې د چی سره ګوړه وی نو ډېر خوند یې کړی دی او په خدای زموږ د زړه خبره یې ومنله همغه ګوړه یې راوړله او دا د نور 2 پیلې شی نور راوړلو نو بس خوند به ترې اخلو او په خدای ماله خو ډېر خوند راکړو لکه خپل هغه کور ته چې سړی راشي داسې مېلمستیا راله وکړه داسې یو اخلاق یې وکړو او بس ټولو ته ټولو افغانانو ته مې دا هیله ده چې کله هم راځئ کوشش کوئ خپل هم افغانانو ته ګټه رسوئ او راځئ دلته به خوشحاله مو لکه څنګه چې خپل کور دی همدغسې به دغه هم وي او خوراک یې هم ښه دی صفایي کې هم ښه دي تاسو ته خو ما خپله دا ځای وښودو السلام علیکم ملګرو خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ او د مېلمه ته هم ښه راخلاص وئ زموږ هوټل ته خوشحاله اوسئ زه عبدالحیم د کندوز ولایت یم دلته 2 کاله کې کار کوم زموږ دا رستورانت چې ده 2009 کې چې خوش شوی ده اولین رستورانت ده چې د افغانانو لپاره خوش شوی ده او افغانستان کې زیاتره افغانان راځي نو اولین ادرس چې دلته رارسېږي زموږ رستورانت ته رارسېږي ځکه زموږ رستورانت ډېر پخوانی هغه لري سابقه لري نو زیاتره افغانان دلته بلد دي راځي همدې رستورانت ته راځي موقعیت هم ښه موقعیت ده موږ همیشه د افغانانو لپاره هغه کار کوو چې افغانان زموږ خوشحاله شي موږ همیشه د افغانانو لپاره کار کوو او زموږ خواړه چې دي نو ټول افغاني دي فضل د خدای او د افغانانو د خاص د افغانانو لپاره ډېر سهولت ده دلته چې افغانان راشي تازه مهاجر راورسېږي دلته دلته د هر څه لحاظ او موږ ورسره مرسته کوو نو هغه څوک چې راځي د 2 شپې 3 شپې همدلته کښېني زیات چې راشي تازه نو باور وکړه موږ خواړه هم ورکوو چې ځکه چې تازه راغلي خامخا موږ خپل افغانان دي او دلته هغه یو بل امیر صاحب و هغه تل افغانستان وکړه د ملګري نه پوښتنه وکړه تللی دی افغانستان ته نو الله شریف تعالی ته ان شاء الله د 3 میاشتې بعد راځي ښه زه ښه دی بس هغې ته هم سلامونه کوم چې زه ښه دی ستاسو په خدمت کې یو هر کله نن ته خوشحاله اوسئ بس زموږ هم ټول افغانانو ته او بلکې افغانان څه چې د هر ملک وګړي چې راشي دلته زموږ د ملک هغه کوم خوراک دی هغه وکړي او وګوري نو چې موږ هم په خوشحاله او فخر وکړو ځکه دا لر او بر پښتانه دلته راځي زموږ د سومالي د توریان چې راځي خاص موږ قابلو تاسو قابلي سره د قورمې د شام د دې څخه نه داخله خاص راځي قابلیان لپاره یو چا د ښه شی آماده کې ښه شی ورکړي هغه خامخا درته راځي همدغه ده چې خوراک دې ښه وي او صفایي وي او ښه سرویس او ښه اخلاق وي زه راته ویم چې د دنیا هر یو ګوډه هر یو کسان چې څوک هم راځي نو بد به نه وایي او بل ته به م وایي چې مثال دلته یو رستورانت و ما پکې خوراک وکړو سومالي دا کسان قابلي لپاره ډېر ښه دی زه ډېره ښه ده بس خوشحاله اوسئ او خوشحاله شو چې خوراک هم ډېر زیات خوند یې وکړو او نور به راځو دا کوم دغه طرف وګورو دا طرف لا پاتې دی ستاسو فکر ته ما خو لاړې دی خو ته مونږ بس مونږ داسې لږ تېز لاړو که نه دې خو هم خیر نه و خو زه انشاءالله راځو او تاسو ته هم سلامونه او بس ټول خوشحاله اوسئ او انشاءالله همدغسې به نور دغه کوو ښه وخت ولرئ ښه ملګرو دغه دی تاسو لیدی شئ که نه لیکلي د افغان رستورانت او بره بل نوم دی که نه ګریل فود په نوم باندې هلته بره دی خو لاندې افغان رستورانت لیکلی دی بس چې کله هم راځئ هېروئ مو هر قسمه خوراک مثال زه راته ویم چې د هر قسمه خوراک پکې دی لکه د مکدو نه راواله د مکدونالد او د افغانستان هغه کوم خوراک چې دی د هغې پورې هر څه پکې دي نو تاسو لیدی شئ پیزا هم خرڅوي او پوره هر څه برابر دي پوه شوئ نو بس چې کله هم راځئ لاشاپل 2مه میټرو بس څنګه چې راکوشئ بار راوځئ همدا افغاني رستورانت یې لیکلی همدغه ځای دی پوه شوئ نو راځئ ورته